کراچۍ چې په نړۍ کې په 12م نمبر د آبادۍ په لحاظ لوی ښار دی نو بل خوا دا د پاکستان په معیشت کې د ملا د هډوکي حیثیت هم لري خو د دې سره سره په نړۍ کې آبادۍ په تناسب د پښتنو لوی ښار هم ګڼل کیږي دغه وجه ده چې کراچۍ کې د پښتني ژبې شعر او ادب سره سره د ژبې پرمختګ په هکله هم خصوصي دستوري پیل کول کیږي کراچۍ بنارس کې د صابر احمد صابر نوی کتاب زه چې خپل وطن ته ځو په نوم کتاب مخکتنې دستوره پیل کړې شوې چې پکې د کراچۍ فقط شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی وو صابر احمد صابر د ژوند او د هغه کتاب په هکله مقالې وړاندې کړې شوې وې چې پکې د صابر احمد صابر ذاتي ژوند جواک کې تیرې کړې د ستغو چپو ذکر کړی شوی نو ورسره د هغه د مزاحمتي شاعرۍ او د مزدوري طبقې غږ د خپل د لیک د لارې وخت په وخت پورته کولو ستاینه هم کړې شوې وه دستوري په وروستي پړاو کې د یوې خوندورې ازادې مشاعرې اهتمام د سرور شمال په صدارت کې کړی شوی وو چې پکې شاعرانو د خپل خوندور کلامونو نه د محفل خوند یو په دوه خوندور کړی وو باران دې بیا راته رایاد شوې د ژوند زړې قصې باران دې بیا په بیرته رالی هغه تللې ورځې شپې باران دی زه دلته په ویر ګډه یم ته هلته مسافره هجران مې رنګیني راوړه غزل ته مسافره تقدیر مو یو ځل بیا د بېلتانه اذیت ته سپاري زمونږه کډې بار شوې ځو کابل ته مسافره زه د مودو راسې د مرګ په دروازه ولاړ یم زه د مودو راسې د ځان په تماشه ولاړ یم په ما کې توان نشته چې غږ د یک هزار وکم یا چې غندنه د یزید د اقتدار وکم یا چې په ځان د مسلط جبر اظهار وکم عشق دې د ورک سپرلي درک شومه هله را پیدا شومه چې ورک شومه وږی وم که تږی وم خو دروند ومه دې دور کې موړ شومه خو سپک شومه ژوند ازغې دی ویر جړا ده او ماښام دی موږ دواړه یو خبره هم رښتیا ده او ماښام دی زما شوه نو وفا شوه که د ځان شوه بې وفا شوه نیتونو کې تضاد که المیه ده او ماښام دی د سیند صوبې په دې نمکینه خاوره د پښتو ژبې مشاعرې که یو خوا د پښتني مینې خوندوره څرګندونه وه نو بل خوا د شاعرانو حوصله افزایۍ په خاطر یو ګټور ګام هم و پروګرام سحر په خیر لپاره نعمت زاده خیبر نیوز کراچۍ